الحمد لله وحده والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمندو مسلمانانو، د الله جل جلاله بندگانو، د سید البشر محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیانو، د افغان دارالعلوم د دینی علمی فرهنگی او نشراتي صفحې لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. قدرمندو، نن غواړم چې د ذکر اهمیت، فضیلت او له قرآن او له مبارکو احادیثو څخه اثبات په اړه در سره خبرې وکړم. قدرمندو، په دنیا کې هر عبادت محدود او تر ټاکلي وخت پورې مربوط ده، خو یوازینی د الله جل جلاله ذکر ده چې الله جل جلاله د کثرت او په هر وخت کې د کولو امر کړی ده. نو ځکه سعید بن جبیر وایي ذکر د الله تعالی عبادت ده، څوک چې ذکر نه کوي هغه عبادت نه کوي. د ذکر په اړه په قرآن کریم کې او په مبارکو احادیثو کې ډېر فضایل راغلي دي. د قرآن کریم له مبارکو آیاتونو څخه یو څو دانې درته بیانوم. په خطبه کې چې ما کوم آیات درته تلاوت کړ: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. یعنی خپل رب په خپل زړه کې له خپل ځان سره په زارۍ او په ویره، په سبا او بیګا کې یاد کړه. الله جل جلاله موږ او تاسو ته په دې باندې امر کوي چې تاسو د الله جل جلاله ذکر په هر وخت کې وکوئ. موږ او تاسو د الله جل جلاله د خپل ذکر په کثرت کولو سره امر کوي. قدرمندو، هر عبادت په یو ټاکلي وخت پورې اړه لري، خو یوازې د الله جل جلاله ذکر ده چې موږ او تاسو په هر وخت کې وکوو. الله جل جلاله موږ او تاسو ته د هر وخت کولو او د کثرت کولو امر کړی ده. راځئ قدرمندو، د الله جل جلاله په ذکر سره خپل زړونه آرامه او خپل زړونه خوشاله وګرځوو. یوازې د الله جل جلاله په ذکر سره موږ او تاسو کولی سو چې خپل زړونه آرامه کړو، زموږ او تاسو روح ته سکون ورباندې ورکړو او زموږ او تاسو زړونه ورباندې خوشاله کړو، تر څو په دې ذکر سره موږ او تاسو ته د دنیا او آخرت کامیابی او خوشحالي را په برخه سي. په دنیا او آخرت کې موږ او تاسو ته آرام او اطمینان را په برخه سي، ځکه د الله جل جلاله په ذکر سره زموږ او تاسو زړونه ژوندي کیږي. قدرمندو، له عبدالله بن بصر رضی الله عنه نه روایت ده چې یو صحابي له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه عرض وکړ: یا رسول الله، د اسلامي شریعت احکام ډیر دي، ما ته داسې شی وښیه چې زه په هغه باندې خپل معمول جاری وساتم، چې زه په هغه باندې خپل رطب اللسان ژوندی وساتم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل: ته د الله جل جلاله ذکر کوه، همیشه د الله جل جلاله په ذکر باندې دی خپل ژبه لنده وساته، همیشه د الله جل جلاله په ذکر باندې د زړه آرام وساته، او همیشه د الله جل جلاله په ذکر باندې زړه ژوندی وساته. نو قدرمندو، له دې څخه معلومه شوه چې د الله جل جلاله په ذکر سره زموږ او ستاسو زړونه ژوندي کیږي. قدرمندو، بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هغه کسان چې په الله جل جلاله ایمان راوړی او د الله جل جلاله په ذکر سره زړه آرامي، خبردار د الله جل جلاله په ذکر باندې ستاسو زړونه ژوندي کیږي. فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو ما یاد کړئ په ذکر، اطاعت او عبادت کې، نو زه به هم تاسو یاد کړم په نعمت او په رحمت کې، او زما شکر وباسئ او زما ناشکري مه کوئ.
قدرمندو د ذکر په باره کې په سنتو مبارکه او په احادیثو کې هم ډېر فضایل راغلي دي. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قدرمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله جل جلاله ارشاد ده چې سره کوم زما بنده په ما باندې ګمان کوي زه له دې بنده سره هغسې معامله کوم. کله چې دا بنده ما یادوي زه دا خپل بنده یادوم، او کله چې دا بنده ما په یو ټولۍ کې په یو جماعت کې یادوي زه دا بنده له هغه راغوره ټولۍ له هغه راغوره جماعت چې د فرشتو ده د فرشتو په یاد باندې راولم او دی په فرشتو باندې یادوم. بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعن ابي موسى الاشعري رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. مثال د هغه چا چې هغه د الله جل جلاله ذکر کوي له هغه چا سره چې د هغه د الله جل جلاله ذکر نه کوي په مثال د مړي دی. یعنی کوم کسان چې د الله جل جلاله ذکر کوي هغه ته د ژوندیو مثال ورکړی ده، او کوم کسان چې د الله جل جلاله ذکر نه کوي هغه ته د مړو مثال ورکړی ده. نو قدرمندو لیدونکو اوریدونکو خویندو او ورونو بلنه درکوم راځئ د الله جل جلاله په ذکر باندې خپل زړه آرام وساتو او د متعال رب جل جلاله په ذکر باندې خپل ژبه لمده وساتو تر څو مو د دنیا او آخرت خوشحالي او کامیابي نصیبه وګرځېږي، تر څو مو په دنیا کې زړونه ډاډمن وګرځېږي. قدرمندو زمونږ افغان دارالعلوم د نورو علمو بوختیاو ترڅنګ یوه داسې نشراتي صفحه هم فعاله ساتلې چې د دیني فرهنګ د رامنځته کولو د عامه پوهاوي د نوي کول په اسلامي روحیه روزلو ځوانانو کې اسلامي ویښتابه پیدا کولو او ټولنې ته د اسلام د اصلي تصویر وړاندې کولو کې مرسته وکړي. نو البته موږ غواړو چې د دې صفحې له لارې تاسو هر چېرته چې یاست د خپلو زده کوونکو په ژبه د ذکر تر عنوان لاندې خپرونې وړاندې کړو. د خپرونو په بهیر کې به انشاءالله الرحمن د هرې هفتې په ورځ زموږ یو زده کړیال تاسو ته د الله جل جلاله له نوي مبارکو نومونو څخه د یو نوم په اړه د هغه د مرضونو د علاج په اړه او په کومو وختونو کې د ویلو په اړه او د ګټو په اړه به تاسو ته انشاءالله الرحمن زموږ د دارالعلوم د صفحې له لارې تاسو ته یوه وینا وړاندې کوو. موږ در سره وڅارئ او زموږ صفحه در سره سبسکرایب کړئ. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.